زموږ واک به په هغه ورځ زموږ لاسته راځي چې د پاکستان وجود له منځه ځي و دې ته به ستا لښکر تیارېږي. دا 20 کاله ده کېږي چې جمهوریت انتخابات کېږي. زموږ د وطن تباهي خو په دا 20 کاله کې اوس پسې دا جمهوریت موجود دی. نمتر نه زموږ آبادي د پاکستان په جمهوریت راځي. زموږ آبادي چې موږ واک اخلو زموږ واک به په هغه ورځ زموږ لاسته راځي چې د پاکستان وجود له منځه ځي. دغه زموږ د واک شرط دی. او چې په کومه ورځ ستا د مابینه دا توره لیکه ووته له هغې ورځې به ستا قومي صحت رغېدل شروع کړي. د دغې په موجودګي کې چې هر څوک څه دلیلونه وایي دا سوچه درواغ وایي. باید چې موږ دا ذهني ومنو. موږ په دې شیانو پوه شو. پر دې باندې لوست وکړو. او که موږ په دې نه یو پوه موږ د کام پر سر و مرګ ته ځان نه سو ورکولی. بیا داسې ګپې دي. نه په اصلاحاتو زموږ وجود صحتیاب کېږي چې موږ څه ریفارمز وغواړو له پاکستان. ستا د عین په چوکاټ کې پلانې دمکانې داسې دروغونه دي. و دې ته به ستا لښکر تیارېږي چې ستا په کومه ورځ آمو اباسین سرحدات شپه له دغې ورځې د مرګ هم بیا بند دی او د ترقۍ مزل به بیا ته د خپلو وسایلو مالک یې. بیا دا ریاست ستا له وجوده جوړېږي، ستا له ژبې جوړېږي، ستا له جغرافیې جوړېږي. دغه به بیا ستا تحفظ کوي.